بیا هم ستړي مشئ د ناول هوم چینل ګرانو اورېدونکو، په دې هیله چې ټول رک روغ او د صحت په جامو کې پټ یاست. ګرانو، نن به درته د نیمګړې مینې د ناول دوهمه برخه وړاندې کړم، ستاسې د ملتیا په هیله. لومړۍ برخه په دې ځای پای ته رسېدلې وه. زه پوهنتون ته د درس لپاره تلم، خو ما به درس د لیلا په ښکلو سترګو کې لوست، او هغه یوازې د مینې درس و. زما مینه د لیلا سره ورځ په ورځ زیاتېده، خو د لیلا له زړه نه خدای خبر و. ما به دا فکر کاوه څومره چې لیلا زما خوښه ده، په همدومره اندازه به زه هم د لیلا خوښ یم. د مینې د پیل نه مخکې باید هر ځوان د هغه په انجام فکر وکړي. مینه کول آسان دي، خو د هغه لاسته راوړل ډېر ګران کار دی. ما ډېرې د مینې کیسې لوستې وې او د هغو کیسو په پایلو هم خبر وم، خو بیا هم زما زړه پر ما غالب شو او زه یې دې ازموینه کې واچولم. ما د خدای نه د دې ازموینې بریا غوښته. ما د مینې په انجام فکر نه و کړی، خو تاسې اورېدونکي باید زما د دې داستان په اورېدو عبرت واخلئ او په دې برخه کې په ډېر احتیاط قدم واخلئ. زموږ په ټولګي کې نورې نجونې هم وې چې مخونه یې لوس و. ډېری ځوانانو د هغوی د لیدو لیوالتیا لرله. که چیرې د لیلا مخ پټ وی، ډېر امکان و چې دغه د مینې لړۍ به پیدا شوې نه وه. د ورځو په تېرېدو د لیلا په لباس، ناسته او خصوصیاتو کې توپیر راغی. داسې معلومېده چې مینه یې له ما سره زیاته شوې ده. ډېره سینګار کړې او جوړه شوې ټولګي ته راتله او تل یې د سترګو لاندې ما ته کتل، او زما د زړه مینه لکه د شدید اور په زیاتېدو. ما نه غوښته چې دا دې په ټولګي کې له نورو هلکانو سره خبرې وکړي، خو ځینو به زما له قصده دې سره خبرې کولې او پر ما به بد تاثیر کاوه. په ټولګي کې ټول زموږ له رازه خبر وو. ټولو ته مې وویل هېڅوک به له لیلا سره خبرې نه کوي او نه به ورباندې سلام اچوي. ټول ټولګیوال مې دې خبرې ته ګوته په غاښ حیران پاتې شول، خو ځینو بیا زما له قصده له دې سره خبرې کولې کله چې به زه ټولګي کې حاضر وم. نو هیچا به د لیلا سره دې خبرو کولو جرأت نه لرلو، خو زما د نه موجودیت کې به ځینو له لیلا سره خبرې کولې. په حقیقت کې دغه مینه وه چې د هلکانو خبرې د لیلا سره ما نشو زغملی او غوسه به راتله. تر دې وخته ما د مینې ښکارندویي ورته ونه شو کولی، خو په دې پوهېدم چې زما ورسره تر حده مینه ده. هره ورځ به ما فکر کاوه چې د کومې لارې ورته د خپلې مینې اظهار وکړم. د مینې دا ډګر کې مې جرأت له لاسه ورکړی و او په دې ډارېدم هسې نه چې لیلا رانه خفه شي او دغه د مینې تار مو وشلېږي. کله کله به راته داسې فکر پیدا شو چې لیلا دې راته د مینې اظهار وکړي. له دې وړاندې ما مینه نه وه کړې، د مینې کولو سره بلد نه وم. دا جرأت مې نه درلود چې زه دې مینه وکړم، خو د وخت په تېرېدو سره په ما کې د مینې کولو قوت پیدا شو او ما داسې فکر کاوه چې ټول ټولګی زما د کور غړي دي. زه له دوی نه شرمېدم او نه یې په فکر کې وم.
په ټولګي کې مو یو د بل سره خبرې کولې او تل به زما او د لیلا د خبرو میدان ګرم و. ما به له ځان سره ویل راځه خپله مینه ورته ښکاره کړه او د خپل زړه خبره ورته وکړه، او کله کله به بیا په دې انتظار وم چې یو ورځ به د دوی له خولې د مینې غږ اورم. یو ورځ مې پرېکړه وکړه چې د موبایل له لارې لیلا ته خپله مینه ښکاره کړم. لیلا ته مې وویل د موبایل شمېره راکړه. لیلا وویل زه موبایل نه لرم، شمېره خو وروستۍ خبره ده. زه خبر نه وم چې لیلا موبایل نه لري. په دې خبرې حیران شو. ما غوښته چې دې ته موبایل واخلم تر څو ورته خپله مینه ښکاره کړم او تر واده پورې ټولې خبرې ورسره په موبایل کې وکړم. ما له دې سره د مخامخ خبرو کولو توان نه درلود. یو ورځ مې ښار کې یو ښه موبایل واخیست. پوهنتون ته چې راغلم سترګې مې په دروازه کې په لیلا برابرې شوې. خواته یې ورغلم او سلام مې پرې واچاوه. هغه وعلیکم سلام وویل. ډېر خوشحاله وم چې اوس به رانه موبایل اخلي او نن شپه به ټولې خبرې ورته کوم. موبایل مې له جیبه راوایست او لیلا ته مې وړاندې کړ. هغې چې موبایل ولید د اخیستلو یې انکار وکړ. راته یې وویل که چیرې زما کورنۍ مور او پلار زما سره موبایل وګوري نو ما له پوهنتون نه باسي او په کور مې کېنوي. دا کار زما لپاره ډېر خطر لري. زه د موبایل په نه اخیستلو خفه شوم، خو د دلایلو په اورېدو خوشحاله شوم او په دې پوه شوم چې د لیلا کورنۍ یوه ښه کورنۍ ده. خو بل خوا د دې کړې سینګار مې چې ولیده نو حیران پاتې کېدم. دواړه یو ځای ټولګي ته لاړو، پر خپلو څوکیو کېناستو، یو بل ته مو کتل. رښتیا زه ډېر غمجن وم او هغه هم خفه ښکارېدله. د خبرو دغه جریان پوره 4 میاشتې دوام وکړ او له دواړو نه یو هم په دې بریالي نه شو تر څو یو بل ته د مینې اظهار وکړو. ازموینې پیل او بالاخره بشپړې شوې. د رخصتۍ ورځې راورسېدې. رخصتي لپاره ډېر خفه وم ځکه د لیلا دیدن پای ته رسېده. د لیلا په څېره کې له ورایه خفګان ښکارېده. پوهنتون رخصت شو. د پنج شنبې ورځ وه. 3 میاشتو پورې موږ له یو بل سره نه شوی کتلی. د لیلا خوا ته لاړم، څنګ پر څنګ ورسره ودرېدم او له سترګو مې اوښکې روانې وې. هغې ته مې نه شوی کتلی. ژبه مې بنده کېده. ډېر حالت مې خراب و. دا هم خفه ښکارېده خو زما په اندازه خفه نه وه. 3 میاشتې رخصتي ده. زما او ستا لیدل کتل او خبرې کول په دغه موده کې نه کېږي. هېڅ امکان نه لري چې یو ورځ دې هم پرته ستا د لیدو تېره کړم. موبایل هم نه لرې چې یو د بل سره مو خبرې کړې وای. اورېدلې به دې وي چې موبایل کې خبرې کول نیم دیدن دی. زه هم پر بېلتون خفه یم خو څه وکړو، ناچاره یو. پاتې شوه د موبایل خبره. په کور کې مې مور او پلار موبایل ته اجازه نه راکوي. زه غواړم رخصتیو کې کابل ته لاړه شم. هلته مې د کاکا کور دی نو هلته کوشش کوم چې موبایل پیدا کړم. نو بیا کولی شو چې له یو بل سره خبرې وکړو. ته خفه نه ښکارې خو زه ډېر خفه یم. د سترګو اوښکې ته مې وګوره، یو د بل پسې روانې دي.
خو زه حیرانه یم چې په دومره لږ وخت کې ستا له ما سره ډېره مینه پیدا شوه. ما داسې هلک تر اوسه نه دی لیدلی. مینه باید همداسې وي. زه په خپل ځان کې د هغه مجنون اغېزې وینم چې ډېر پخوا تېر شوی دی او ته راته هماغه لیلا ښکاري. زما او ستا یو ځای کېدل او د یو بل سره مینه پیدا کېدل کوم تصادفي کار نه دی. دا د خدای جل جلاله خوښه وه چې زه او ته دې سره یو ځای شو. لیلا او مجنون ته خدای هغه مقام ورکړ. زه او ته به هم د الله جل جلاله خوښ وو چې له یو بل سره یې آشنا کړو. لیلا په ژړا شوه او ډېر یې وژړل. 10 دقیقې را سره ولاړه وه. زما اوښکې نه ودرېدې او په خبرو کې مې ډېر وژړل. لیلا را سره خدای پاماني وکړه او روانه شوه. زه ځای پر ځای ولاړ وم، مخه ډېر مې وژړل. ګریوان مې په اوښکو لوند شو. زه هم کور ته لاړم او یوازې په کوټه کې کېناستم او د رحمان بابا دیوان مې راواخیست او د دیوان په لوستلو مې خپل غمونه هېرول. بابا رښتینې مینه د الله پاک سره وه او زما مینه مجازي وه، خو د حقیقت په ستنو ولاړه وه. زما په زړه کې هغه پاکه مینه وه لکه د بابا چې د الله پاک سره وه. زه په مینه کې په چل او غلطۍ نه پوهېدم. زما زړه پاک او سپېڅلی و. زما په زړه کې پاکه مینه وه او له دې نه مې هم پاکه مینه غوښته. یو ورځ مې راته یو ټولګیواله زنګ راته ووهه. ویې ویل لیلا د کابل نه راته زنګ وهلی و، ښایي تا ته هم نن یا سبا زنګ در ووهي. زه ډېره خوشحاله شوم. په دې فکر کې وم چې کله به لیلا ما ته زنګ وهي. دقیقې، ساعتونه او ورځې مې شمېرلې چې زنګ به راغی. ما به فکر کاوه، موبایل به مې تل له ځان سره ګرځوه او دا مې ویل چې د دې زنګ به راځي او له ما سره به خبرې کوي. یوه شپه 10 بجې راته لنډ لیکلی پیغام راغی. لیکلي یې وه: السلام علیکم، زه لیلا یم. د پیغام له را رسېدو سره مې د انتظار شېبې ختمې شوې. ډېر خوشحاله شوم او په ډېره عجله نه مې جواب ورکړ: وعلیکم سلام. لیلا پیغام کې ولیکل چې پام کوه چې زنګ ونه وهي. یو بل ته پیغامونه لیږو او خپل احوال به پکې لیکو. د شپې له 11 بجو نه زما او د لیلا د پیغامونو لیږل پیل شول. د سهار تر اذانه ما دې او دې ما ته پیغامونه رالیږل. د لیلا وروستی پیغام داسې و: زه نوره ویده کېږم، د سهار اذان یې وکړ. زه هم ویده کېږم، د خدای په امان. او شپه ډېره لنډه. دا مینه وه چې کله یې ورځې لنډولې او اوس شپې لنډوي. د ناول هم چینل ګرانو اورېدونکو، د نیمګړې مینې ناول 2مه برخه همدومره. تر بیا تاسې په پاک او مهربان رب سپارم.